اکثر کسانو نه چې کله زه تپوس وکړم چې دا پای څه څیز دی، نو بس هغوی سره صرف دومره معلومات وي چې دې ته پای ویلی شي او د دې ویلیو 3.141 پایپ اپ ټو سو آن ده. خو د دې باره کې نور معلومات هغوی سره نه وي، نو اوس موږ دا کوشش کوو چې د دې باره کې لږ غونته کې بیسیک معلومات حاصل کړو. اصل کې د دې اوریجن چې دی نو څه داسې جوړیږي چې فرض که موږ سره یو سرکل ده، د دې سرکل دا چې کومه باونډري تاسو ته ښکارېږي دا تور کلر کې، نو هم دې ته سرکمپیرنس ویلی کېږي. دویم نمبر باندې یو ټکی لیکل شوی دی ډایمیټر. ډایمیټر اصل کې یو داسې لاین چې سرکل په منځ باندې دوه کوي. سرکمپیرنس په 2 پوینټونو باندې ټچ کی، د سنټر نه پاشي او د دې نه علاوه سرکل په 2 حصو کې تقسیم کی ایکول. اوس دې لاین ته مونږه ډایمیټر وایو. که په پیته باندې مونږ د سرکمپیرنس ناپ کو، نو د دې به مونږ سره څه ویلیو راشي. اوس هغه په دې باندې منحصره ده چې چا څومره سرکل اغوستی ده. د پوینټ سرکل نه علاوه هر یوه سرکل تاسو اغوستی شئ او په پیته باندې د هغې سرکمپیرنس هم ناپ کولی شئ، د هغې ډایمیټر هم ناپ کولی شئ. که چا غټه سرکل اغوستې وي هغه سره به غټه ویلیو راځي، که چا وړوکې اغوستې وي نو هغه سره به د دې دواړو وړې وړې ویلیوګانې راشي، سمال ویلیوز. اوس د سرکمپیرنس دپاره زه یو جنرل ویریبل اخلم سی او ډي د ډایمیټر دپاره. د ټولو د سرکمپیرنس او د ډایمیټر ویلیوز ډیفرنٹ کیدی شي، خو یو سیز دا به د تقریبا د ټولو سیم وي او هغه د سرکمپیرنس ټو ډایمیټر ریشو، چې هر کله تاسو که چېرې میجرمنټ صحیح طریقې سره کړی وي نو د دې نه موږ سره به یو ویلیو راځي 3.141 اپ ټو سو آن. دا ویلیو دغه شانتې چلیږي د هر قسمه سرکل دپاره د پوینټ سرکل نه علاوه. چې مونږه د سرکمپیرنس او ډایمیټر ریشو واخلو نو دا کانسټنټ ویلیو راځي 3.1415، مطلب چینج کیږي نه، هم دغه نمبر وي. نو په دې وجه باندې میتھمیټیشنز داسې چل وکړه چې دې نمبر ته بس یو سیمبل ورکړو او هغې ته پای ویلی کېږي. نو نن د بعد که چېرې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې وټ از پای یا پای څه شی دی، نو تاسو به ورته جواب کې صرف دا نه وایي چې بس دې ته پای ده او د دې 3.1415 ویلیو ده، بلکې پراپر طریقې سره جواب ورکول دی چې سرکمپیرنس ټو ډایمیټر کله ریشو والو د هغې نه کانسټنټ نمبر راځي او دغه کانسټنټ نمبر ته پای ویلی کېږي.